نو علماء کرام فرمائی چې په تمام ژوند کې یو ځل درود شریف ویل لازم دی او فرض دی د وجې د سورۃ احزاب 28 پاره شپږ 50 آیات د وجې نه چې الله تعالی فرمائی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله پاک او داغه فرشتي درود وایي په خپل پیغمبر اے مومنانو تاسو درود وایي په او سلام ولېږئ په سلام لېږلو سره صلوا علیه وسلموا تسلیما امر دی نو دیو جنا په تمام زندگی کې یو ځل درود شریف ویل دا فرض دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم چې کله واوري نو جمهور او اکثر عالمان فرمایي چې یو ځل درود شریف ویل بیا واجب دي که بار بار د رسول الله مبارک نوم اغسته کیږي نو بار بار ویل دا نفل او مستحب دي د اکثر عالمانو په نزد واجب ندي خو یو ځل په دغه مجلس کې د رسول الله مبارک نوم اوریدو سرا صلی الله علیه وسلم دا واجب دی ویل او کله چې التحیات تکینه په مانځ کې په آخري قاعده کې د عبده ورسوله نرستو درود شریف ویل د حنفی فقهای کرام په نزد سنت مؤکده دي امام شافعی رحمت الله علیه دیتا واجب وی چې د مانځه په آخري قاعده کې درود شریف ویل واجب دي ځینې فقها د امام مالک د مذهب هغه دیتا فرض وی لیکن غوره قول دا دی چې دا سنت دی امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه فرمای چې کلم د نبی علیہ السلام نوم اوري نو صلی الله علیه وسلم بوسر ویل واجب وی امام حلیمی رحمت اللہ علیہ فرمائی تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شعب الایمان د پیغمبر ادب او د تعظیم دا د ایمان شاخ دی وقرر ان التعظیم منزلة له فوق المحبة فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه أكثر وأوفر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده او اذا ثابت شوی د بشریت کې چې تعظیم دا یو مرتبه ده د محبت نه بره اوچته نو لازم ده په مسلمانانو باندې چې مونږ د نبی کریم سره مینه وکړو عزت یې وکړو او تعظیم یې وکړو د دین زیات تعظیم په مسلمان باندې د خپل پیغمبر پکار دی کم تعظیم چې د زوی د پار د خپل پلار دی چې زوی به د پلار تعظیم کوي او دارنګه کم تعظیم چې غلام د خپل مولا کوي د دین زیات تعظیم امتی له د خپل پیغمبر پکار دی او فرمایي چې دا قرآن منتخی د احادیثو نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم دا د ایمان حصہ ده چې د چا ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې نه داغه د نوم د اوریدو په وخت کې نه نو د ایمان ناقص دی اکثر علماء وی چې په تمام مجلس کې که د حدیث و درسو د تعلیم حلقه وا یا بیانو او د آقای مدنی صلی الله علیه وسلم مبارک نوم ذکر کېدو نو دا واجب علی العین دی یعنی په هر چا باندې ځان له یو ځل درود شریف ویل لازم دی یو ځل او واجب کفایي نه دي چې یو څو کسان وي د نور غاړه خلاصه ده اکثر عالمان وایي چې دا واجب عینی دي
هر کس باندې خپل خپل لازمی ده چې کم از کم صلی الله علیه وسلم خو وي. بعضې فقیهان وایي که مجلس کې ځینې کسان وویله نو غاړه خلاصه ده. دا د بعضو رایه ده، د اکثرو رایه نه ده. زمونږ فقهاو دا لیکلی دي چې دا درود شریف ویل او د دې دا تفصیلات چې مونږ کوم وایي داسې په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې هم چې په مانځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل بذات خود هغه مبارک باندې دا حکم و چې ویل دی والا. علامہ الشیخ عبدالغنی رحمه الله لیکلی دی چې څوک د رسول الله مبارک په ذات اقدس باندې درود وایي نو دې ته خو ډېر خیرات او برکات او سعادتونه ملاویږي. خو یو ناشنا خبره دا ده چې 24 غنټو کې په هر سکند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې د الله پاک د طرفه فیضان رحمتونه انوارات وریږي. دا زموږ ایمان دی او هر سکند کې د نبی علیہ السلام دا مرتبه اوچتیږي. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ د دې دا مطلب دی بے انتها نشته. الله بے انتها اجر ورکوي نبی پاک ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم درجات الله پاک په هر سکند هر لمحه کې اوچتای. نو کم کس چې په آقای مدنی باندې درود وایي دا کم باران د انواراتو فیوزاتو چې د نبی پاک په وجود او جسم مبارک باندې د الله د طرفه نازلیږي دا غي یو قطره په دې درود ویونکي باندې ورغورځي. امام ابن قیم جلاء الافهام کلی کلی کچرته مونږه د خپلو ساګانو په مقدار باندې درود شریف وایو بیا مونږ د درود حق نشو ادا کولی. دیو جن درود شریف اهتمام سره وای، په ادب وای، په احترام وای، کې نه وتا په دې نظریه وای چې زما دا درود نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د فرشتو په واسطه باندې پیش کیږي. او درود شریف کې د انسان خپل فایده یوازې نشته، د بچو د مور پلار او د کور د خاندان او د مکان او د غزې سکه چې د زماني والم فایده ده. سبحان الله. مزرع الحسنات بشرح دلائل الخيرات کې لیکلي دي چې درود شریف وایون کې ته د دې فیضان 500 کالو پورې ملاوي. ځینې علما 300 کال یادي. او درود شریف چې څوک وایي نو د دې درود شریف وایون کې فیدم ده د پلارم ده. ځکه په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا درود شریف کله پیش کیږي نو فرشتي و تارز کې چې ستا فلانه امتی د فلانی زوی پتا درود وایي. نبی کریم مبارک فرمای من صلى عند قبري سمعته ومن صلى نائيا ابلغته. کم سړی چې زما د قبر په خوا کې درود شریف وایي زه په خپل اورم، او کم چې د مدینه طیبین لري درود شریف وایي په ما باندې د فرشتو په واسطه ما تراسي. شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه د مشکات شریف په حاشیه کې لیکلی دي او مولا علی قاری مرقات المفاتیح کې لیکلی دي چې نبی کریم په دې حدیث مبارک کې فرمایي چې په خپل اورم نو دا حقیقی اوریدل دي او دا بغیر د واسطې د فرشتو نه اوریدل دي. د چې کله د نبی علیہ السلام د مبارک روزي په خوا کې چې بل ځای کې وي لری وی فرشتي مقرر دي د درود نبی السلام ته پیش کړي. حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په کل احاطه د مسجد نبوي کې څوک درود وایي دا برای راست نبی السلام ته پیش کړي.